افغانستان الحمدلله شکر دی اوس د دې ویاړ لري چې پخوا یې زړه وسپنه صادرول، لکه مخکې چې جناب بدري صاحب محترم اشاره ورته وکړله، اوس سیخ صادروي. دا زموږ دپاره ډېر یو د خوښۍ ځای دی. پخوا پنبه د کالکو سره صادرېدل، زه د دې شاهد یم چې پخوا موږ 6 فابریکې درلودې، اوس د پنبې د پروسس تقریبا 40 فابریکې شته یوازې په هلمند کې. ارزو مې دغه ده چې د هغه صنعت لپاره چې هغه بومي صنعت دی په افغانستان کې، لکه د غوړو پروسس، و دې ته موږ جدي توجه وکړو او څنګه وکولی سو چې د افغانستان صنعت پر مخ بوځو. د افغانستان په ټولو عرصو کې پرمختګ راغلی دی. تقریبا 80% د افغانستان مشکلات چې دي په داخل د افغانستان کې حل شوي دي. 40% زموږ مشکلات چې دي هغه په بهر کې دي. ارزو مې دغه ده پر دوستو هیوادو باندې چې دلته زموږ سره تشریف لري، همسایه هیوادو باندې موږ غږ دی چې په هغې کې لکه د افغانستان د پیسو کنګل کېدل، د افغانستان په رسپېژندنه کې باید پوره همکاري وسي څو موږ وکولی سو د نړۍ سره زموږ ارتباطات نور هم ډېر سي. د افغانستان د صادراتو ښه والی یا د افغانستان د صادراتو پرمختیا یو د هغو فرمانو څخه چې جناب اعلی قدر شیخ صاحب امیر المؤمنین صاحب ورکړي پر صادراتو باندې د ټکس معافېدل دي. هغه اضافي ټکسونه چې پر صادراتو باندې دي وه چې تېر کال په روژه کې هغه معاف شوه، تقریبا زموږ په صادراتو کې په بعضې اقلامو کې چې موږ په افغانستان کې تولیدوو د پام وړ ډېروالی راغلی دی. په طور د مثال د ترکیې سره په صادراتو په واردات کې زموږ 53% ډېروالی راغلی دی. د پاکستان سره هم، د ایران سره هم، د ټولو هیوادو سره زموږ صنعت په مخ روان دی. زه د صنعت د اونۍ تبریکي وایم ټولو صنعتکارانو ته. کوشش په ګډه کوو په هر ځای کې چې څنګه د افغانستان په صنعت کې پرمختیا رامنځته سي. ارزو مې دغه ده جناب وزیر صاحب محترم تاسو ته، جناب معاون صاحب تاسو ته، بدري صاحب تاسو ته، او خدای تعالی دې اجملا صاحب په سفر دی، خدای تعالی دې سفر په خیر کې انشاءالله. او زه بیا هم د افغانستان د اتاق تجارت او سوداګرۍ په نمایندګۍ باندې مننه کوم د ټولو د افغانستان د اقتصادي کمیسیون څخه چې همیشه د افغانستان د تجارانو ملاتړ کړی دی په هر ځای کې، په هره نقطه کې چې زموږ کار سوی دی کېږي. ارزو مې دغه هغه فابریکې چې په خارج کې دي د هغو د مځکې په ورکولو کې زموږ سره همکاري وکړي. تقریبا دغه اوس هم یو د غالیو فابریکه ده روانه ده. ارزو مې دغه ده شاید وزیر صاحب، معاون صاحب، تاسو ټوله په خبر یاست د مځکې د ورکولو دپاره د هغه ماشینان ولاړ دي. هیله مې ده چې د مځکې په ورکولو کې پوره همکاري ورسره وسي. یا مثلا هکذا نورې فابریکې دي چې هغه وریدي په دې کې زموږ سره همکاري وکړي چې کوشش وکړو. موږ تقریبا جناب معاون صاحب محترم حسب هدایت جناب محترم اجم الله صاحب برادر خون که دیروز تشکیل کمیسیون داده، خودی ما هم دست به کار شدیم. اتاقای تجارت قندوز که یک حوزه ما هستند با کمک مردم شتابته، حوزه دیگه ما که اتاق بلخ هستند و هم با کمک مردم شتابته تا به مردم کمک ها را برسانیم و ان شاء الله در تمام افغانستان صدا شده و تا چه رقم ما بتانیم با مردم خیس، با هموطنای خیش که دیگه چیز جانای شیرین خود از دست داده و دیگه مصیبت امرایشان همکار باشیم و ان شاء الله کلگی دوستا از تمام افغانستان بازم صدا میکنیم که هر کس چکه چکه دریاب میشود. ما و شما باید با کلگی همکار باشیم و چه رقم بتانیم با مردمای خود کمک و همکار باشیم. نمایشگاه د دغه نمایشگاه جوړول چې اوله نمایشگاه تقریبا 3 کاله د مخه د اقتصادي کمیسیون په خاصه مرتبه باندې د وزارت تجارت او د نورو همکارو مؤسسو چې جناب بدري صاحب هغه وزیر د مالیې د ټولو په همکاري باندې د 3 کالو راپس چې موږ نمایشګاوې جوړې کړې دي. د نمایشګاه کې موږ په میلیونو قراردادونه کړي دي او د افغانستان ټول خلک د یا د سیمې خلک په دې توانېدلي دي چې څنګه د افغانستان څخه خپل د صادرات ترلاسه کړي، په معدنیاتو کې سرمایه ګذاري وکړي په ټول څه. نو ارزو مې دغه ده چې دغه نمایشګاه د تقویې په باره کې بیا هم ستاسو همکاري غواړو. خدای تعالی مو په عزت لره او کامیاب اوسئ. د واخان کوریډور په خاطر کې چې موږ غواړو چې د نړۍ د بل غټ اقتصاد د چین سره موږ مشلېږو، په دې کې هم د ریل د پټلۍ اقتصادي کمیسیون د افغانستان د زعامت څخه موږ همکاري غواړو چې زموږ سره په دې باره کې پوره همکاري کوي چې څنګه وکولی شو چې افغانستان بیا د نړۍ د یو ډېر غټ اقتصاد چې چین دی د هغه سره ومشلو. زموږ په اوسني شرایط کې د ټولې دنیا سره صادرات، واردات، ترانزیت ټوله پر مخ روان دي. انشاءالله کم مشکلات نه لرو. هغه مشکلات چې موږ پخوا درلودل لکه هغه بانکي دي، بانکي لکه اوس چې جناب بدري صاحب اشاره ورته وکړه په بانکو کې تقریبا تر ډېره حده پورې اصلاحات راغلي دي او زموږ ټیټیان یې اوس د بانکو څخه په مستقیمه توګه روان دي. خدای تعالی مو په عزت لره د یو ډېر پرمختللي اقتصادي خودکفا افغانستان په هیله په عزت او کامیاب اوسئ. ډېره مننه.